د افغانستان توده او خونړۍ جګړه په هرو 4 ساعتونو کې 8 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان. ټوله کې تیر 2020 کال کې نږدې 3000 ملکیان وژل شوي او څه باندې 15,000 نور ټپیان. دا د تیر کال جګړې میراث دی. زما د فاتحه ولایت اوسیدونکي یم. په دغه روانه جګړه کې موږ ډېر خپلوان د لاسه ورکړي دي. نو د دواړو طرفینو نه مې هیله ده چې دوی به د سولې په خبرې یا نتیجه ګیري وکړي. زما نوم امینه ده، د مزار شریف اوسیدونکي یم. 15 ماشومان لرم او زه ډېره بېوزله یم، بې سرپرسته یم. زما خاوند تقریبا یو کال کېږي چې د منځه تللی عسکر و. همو اوس داسې نفر نه لرم سرپرست چې ماته څوک مثلا یو ګوله ډوډۍ راوکړي یا یو مصرف راکړي یا یو پوښتنه چې څوک وکړي په طفلانو باندې مې ناتوانه یم ډېره. بشري حقونه په جګړه کې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو پر خوندیتوب ډېر ټینګار کوي. خو د افغانستان بشري حقونو کمیسیون وایي د تیر 2020 کال جګړه کې 915 ښځې او ماشومان وژل شوي او نږدې 2000 هغوی ټپیان دي. له بده مرغه ملکي تلفات ادامه پیدا کړې ده. دا زموږ د اندېښنې وړ ده. په دې کال 8500 ملکي او غیر نظامي کسان په افغانستان قرباني شوي ده. قرباني په 7 رسیدلي دي. په کمیسیون کې ممکن دا ارقام ډیر وي. نو په همدې خاطر موږ غواړو چې باید دوی د سوله لپاره او د اوربند د اعلان لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. د تاوتریخوالي د کمولو او نه وژلو ژمنې طالب لوري دا تیر 2020 کال کې دا ژمنه امریکا سره کړې وه. اوس د بشري حقونو کمیسیون د 2020 کال 53 سلنې مرګ ژوبلې لامل همدا د طالبانو ډله ګڼي. دغه کمیسیون په خبره تر ډیره ملکیانو ته د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي، پیچلې ځانمرګي، ځمکني او هوایي بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې سره بیا افغان حکومت او نړیوال ملګري یې د 15 سلنې مرګ ژوبلې لاملین په ګوته شوي دي. پر ملکیانو د بریدونو او د هغوی د وژنو د مخنیوي په پار د جګړې پر ښکېلو خواوو د اوربند او د ملکیانو د خوندیتوب غږ شوی. د سولې لپاره د افغانانو سترګې دوحه کې مرکچي پلاو ته دي. خو د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی وایي طالبان له 10 ورځو راهیسې د سولې خبرو ته نه کیني. شازیه حیا، کابل.